Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان میاشت یوه ډیره مبارکه او د خیرونو نه ډکه میاشت ده او دا روژه نیول او په اصولو د اسلام باندې په اصولو د وحی باندې د وحی خزانه چې موږ ته څنګه تربیت او تعلیم راکوي د دې میاشتې د روژې نیولو هغه طریقې سره روژه نیول پکار دي او تر څو چې موږ هغه شیان وپېژنو چې کوم باندې روژه ماتیږي چې د هغې نه خودداري وکړو پرهیز وکړو که یو سړی روژه نیسي او هغه ته د روژې ماتونکي شیان معلوم نه نو کله به خیال نه او پوی به نه په ناپوهۍ سره به روژه ترې نه ماتې او دا به جاري او روان به دې وجې نه ځینې داسې شیان دي چې په هغې روژه ماتیږي یو د هغې نه خوراک او څښاک په قصد سره خوراک او څښاک دا روژه ماتوي او دویم د هغې نه خپل بیبي سره ملاقات په رڼا په ورځ د رمضان کې د روژې په حالت کې ملاقات ورسره کول او په دې معنا چې د هغې نه خپل انساني حاجت او ضرورت پوره کول په دې سره روژه ماتیږي او دریم نمبر کې روژه ماتیږي په یو زنانه باندې چې د میاشتې مرض راشي حیض او یا د ولادت معامله نفاس نو په دې سره د دې روژه ماتیږي او بیا به د روژې قضایي کوي او د منځونو قضایي ورباندې نشته البته دلته به زه یوه خبر دا وکم چې ځینې زنانه کله داسې انجکشنې ستنې استعمالوي یا ګولۍ مولۍ دې لپاره چې حیض یې بند شي په دې رمضان کې او روژه وساتي افضل دا چې دا استعمال نه کړي ځکه دا خو یو عادت دی او چې الله د آدم علیه السلام په لورګانو ایښی دی نو دې وجې نه استعمال محققین علما فرمایي چې دا ښه نه دی او نه استعمال دا ښه دی چې استعمال نه کړی شي دارنګه روژه ماتیږي په ښکر لګولو سره چې یو سړی ښکر ولګوي دې کې هم د علماو اختلاف دی خو راجح غوره قول دا دی او چې په ښکر لګولو سره روژه ماتیږي او دې سره ځینې معاصر شیان هم نښتي لکه یو سړی وینه ورکوي چاته د وینې ضرورت دی مریض ته بیمار ته او یو ډراپ وینه ورکول غواړي او یا نیم ډراپ کم و زیات نو په دې سره هم روژه ماتیږي دې وجې نه په کار نه چې ولیکي مګر په هغه صورت کې چې ډېر مستري یو سړی او وینه نه پیدا کېږي نو بیا که ورکي پروا نشته روژه یې ماته شو بیا به روژې قضایي نیسي او دارنګه روژه په دې سره ماتیږي چې یو سړی ډراپ ووهي ځان ته ډراپ تیر کی او یا ستن خو داسې ډراپ او ستن چې هغه د غذا لپاره وي تقویت ورکوي قوت ورکوي بدن ته د خوراک ځای نیسي بدن ته اوبه ورکوي نو په دې سره روژه ماتیږي که یو سړی عام ستنې وهي د درد لپاره نور هغې سره روژه نه ماتیږي او دې وجې نه د تغذیې لپاره چې کوم ستنې دي هغې سره او یا ډراپونه دي هغې سره روژه ماتیږي او دوباره به روژهدار بیا د هغې روژې قضایي کوي
او روزه بنیسی. دا رنګه روزه په دې سره ماتیږي چې یو سړی خپل شهوت د خپل لاس له لارې پوره کړي او د لاس د لارې نه خپل شهوت انساني پوره کړي. او کوم انسان هم چې داسې کوي نو د هغه روزه ماته ده او هغه روزې قضایي به نیسي او لازم دی په ده باندې د هغې روزې قضایي نیول. دا رنګه روزه په قی کولو سره الټي کولو سره چې په قصده سره یو داسې طبیعي شکل سره خپله الټي و قی ورته راشي او په هغې سره نه ماتیږي، یو دای چې دای په قصده سره وکي او نو په هغې سره بیا روژه ماتیږي او د روژې قضایي به نیسي. دا ځینې هغه شیان چې په هغې سره روژه ماتیږي. الله دې موږ ټولو ته توفیق د ښې روژې نیولو راکړي سره د ایمان او اخلاص او اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Don't forget to like, share and subscribe Vrana Studio.